د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د خلیلزاد تازه او مهمې خبرې. خلیلزاد وایي د نوي کال له پیل سره باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه لرې شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د نوي کال له پیل سره سم باید په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. نوموړي په خپل ایکس کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړې په اړه نړیوال کنفرانس خورا مهم سند خپور کړی چې پکې راغلي اسلام کې نجونې په هره کچه د نارینه‌و په څیر د زده کړو حق لري. خلیلزاد زیاته کړې چې د مارچ په 21مه د نوي کال له پیل سره باید په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي. څو ورځې وړاندې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم په اړه په پاکستان کې 2 ورځنی اسلامي کانفرانس چې د 44 هیوادونو استازو او 150 دیني عالمانو، مفتیانو، امامانو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه، د نجونو د زده کړو د فرضیت او ارزښت په اړه ټینګار وکړ. زلمي خلیلزاد دغه کنفرانس او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وروستۍ وینا په اړه لیکلي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلي ستانکزي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې مهم رول لوبولی، د طالبانو د مشرتابه لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه، غیر عادلانه، ناسم او د 20 میلیونو افغان نجونو او ښځو له حقونو ناسرغړونه وبلله. هغه د نجونو او ښځو پر مخ د لیسو او پوهنتونونو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه وکړه. یاد دې وي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه اسلامي امارت په هیواد کې د ښځو او نجونو پر وړاندې سخت قوانین وضع کړل.